د افغانستان د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود افغانستان کې د نظام جوړښت لپاره د ټولپوښتنې غوښتنه کړې. احمد مسعود د یو نوي نظام وړاندیز کړی دی او غواړي چې یو نوی نظام جوړ کړي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د جبهه مقاومت په نامه د ټولوالي مشر احمد مسعود په افغانستان کې د نظام جوړښت لپاره د ټولپوښتنې غوښتنه کړې. نوموړي دغه څرګندونې په مسکو کې یوې ناستې ته کړې دي. د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه وایي. د افغانستان د تیر او راتلونکي ترمنځ په نامه غونډه نن د عدلي روسیې ګوند په کوربهتوب جوړه شوې ده. د غونډې ته د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي، د پارلمان ځینې غړي او د سیمې ځینو هیوادونو استازي وربلل شوي دي. د روسیې دغه ګوند په پارلمان کې نږدې 20 سلنه څوکۍ لري. احمد مسعود د روسیې د افغانستان دوست هیواد وباله. موږ د نړۍ په یو مهم او د افغانستان یو دوست هیواد په پلازمینه مسکو کې راغونډ شوي یو چې د افغانستان د ستونزو په اړه په خپل منځ مخاطبانو او د سیمې له دوستانو سره مطرح کړو. هغه په افغانستان کې د ټاکنو او د خلکو د رایو پر بنسټ د حکومت د جوړولو غوښتنه وکړه او وایي په افغانستان کې باید داسې حکومت جوړ شي چې هیڅوک له قانون پورته نه وي. د طالبانو حکومت څو میاشتې وړاندې بي بي سي ته ویلي وو چې په افغانستان کې ټاکنو ته اړتیا نشته او پخواني سیاستوال اوسېدو لپاره افغانستان ته ورستنېدی شي او د همدې چارې لپاره یو کمیسیون هم جوړ کړی دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا خیر چارې.